عام طور زموږ خو دا خیال و د شاعرانو ټولو چې دا بورا چې دی دا په ګل مین دی جی او ګل په بورا مین دی جی چې بورا نه وي نو ګل جاړي हाँ او چې ګل نه وي بیا بورا ګډوډي او بلبل به هم په ګل مین دی जी یو روایتي شاعرۍ کې دا خیال بیا بیا پیش کېږي کلاسیک شاعري چې وه د بیمارۍ وخت پروت وم जी دې خبرې ته زما خیال شو जी ارشاد موږ په خپله دا غلطۍ کړې دي موږ کله د ګلاب بوټي دي درې څلور जी نو دې له خو نه بلبل راغی نه ولا نه بلبل مور راغلی او خوا کې ورسره د امرود ونه دی نو بلبل امرود ته لړ امرود کې کښېني امرود وخورې دي जी او دغه شان بورا چې دی دا بورا ګلاب ګل چې دی که نه जी د ده دې منځ کې داسې دغه راختلی دی نري نري د ویښته نه لږ غټ د دې کې شاتي د شاتو مچۍ موله راځي जी د شاتو مچۍ هغه شات لږ 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 مخوکه ډکه کړي نو بیا خپل ګبین له ووځي هغې کې واچي مری تشه کړي الټی یې وکړي که نه دا خو د شاتو د مچۍ او بورا هم دغه خوږو پسې دي چې که یو ګل ډېر هم ښکلي هغې د بورا نه ځي نه ولا د شاتو مچۍ ځي نو معلوم ده دې پړه کې غلا ده د ګېډې یاران د ګېډې یار دی जी जी نو ما یو مطلب ولا جوړه کړه जी ارشاد. دا دې کې راځي او تاسو وای تاسو وایئ ډاکټر صاحب. بورا په ګل نه په خوږو پسې ځي ها بورا په ګل نه په بورا په ګل نه په خوږو پسې ځي او بلبل چمن ته په میوو پسې ځي واه ډاکټر صاحب ډېر ښکلي بلبل چمن ته په میوو پسې ځي میوو پسې ځي. او خلک د تندې هلاکېږي ځکه خلک د تندې هلاکېږي ځکه د سرابونو په اوبو پسې ځي واه ډاکټر صاحب خلک د تندې هلاکېږي ځکه د سرابونو په اوبو پسې ځي ځي ډېر ښکلي. زه به جنت کې یاره تا لټوم خلک د حورو تماشو پسې ځي واه ډاکټر صاحب ډېر خلک د حورو تماشو پسې ځي او زړه مې مین شو د پنځیبو په شرنګ زړه مې مین شو د پنځیبو په شرنګ لکه ماشوم په چنچڼو پسې ځي ډېر ښکلي ډاکټر صاحب. چنچڼې دي او جو د قبرونو حفاظت له ورځي څوک د قبرونو حفاظت حفاظت له ورځي څوک مقبرې ته خریړو پسې ځي ډېر ښکلي ډاکټر صاحب. دا هر چا خپل نظر دی او جو خلکو د عقل سره جنګ کړی دی خلکو د عقل سره جنګ کړی خلکو د عقل سره جنګ کړی دی د رهبرانو په وعدو پسې ځي واه ډېر ښکلي دی ډېر ډېر دا ښکلي شعر ډاکټر خلکو د عقل سره جنګ کړی دی خلکو د عقل سره جنگ کړی دی د رهبرانو په وعدو پسې پسې ځي ځي. ډېر ښه دی جی او د نوي وخت نه یېرېدلی دی ډېر ها د نوي وخت نه یېرېدلی دی ډېر اصرار په تېرو زمانو پسې ډېر ښکلی ډاکټر صاحب ډېر زبردست شعر دی ډېر زبردست. مهرباني صرف زه د کوشش دا خو په یو وخت کې یو پیشو ما سره عادته شوې وه جی نه به دغلته سملاسته جی نو چې کله ما ور باندې کړی نو هغې به داسې رو رو کلاولو دا ور را کولاوه په پنجه جی توره وت به پکې پرېښوه راننه به وت هلته جی نو هغې ته ما خیال شوی و جی ما به ویې جوړې څوک راله او به چې موږ دا به پیشو وه د دې نه ما یو غزل مزغو کې راغی او جی مقطع مخکې جوړه شوه جی
وایم دا به جوړې ته یې زر ورپاسم اسرار په زړه کې راشي جوړ ته راغلی چې هوا وایم دا به جوړې ته یې زر ورپاسم چې هوا چېرته رالرې کړي د شپې ور وایم دا به جوړې ته یې زر ورپاسم چې هوا چېرته رالرې کړي د شپې ور نو بیا مې ولا غزل شکل ورکړ جی ساقي څه نه بندوې د میکدې ور او ساقي څه نه بندوې د میکدې ور لا خو خدای بند کړی نه دی د توبې ور ډېر ښه او د زړګي ناقراري مې د لیدو ده د زړګي ناقراري مې د لیدو ده درزوي مې څه بېواره د سینې ور واه واه او د راتلو نه مې خبر شوې نه راوځې ها د راتلو نه مې خبر شوې نه راوځې که په تېر کې مې نیولې دی پردی ور واه واه او که ګلچین را باندې سیل د ګلو بند کو که ګلچین را باندې سیل د ګلو بند کو راته خلاص کړه د خپل خیال د یادونو ګل کدی د ګل کدې ور ډېر ښه راته او بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله بدلیدونکې د دنیا زاهد ټوله کلک کزان پسې راپورې د کوټې ور ډېر ښه ډاکټر صاحب چې ونه یېرېږې ډېر ښه دی نو هغه او په کوڅه کې د دربان ته څه حاجت و واه په کوڅه کې د دربان ته څه حاجت و زه داسې هم ساتمه د کوڅې ور ډېر ښه ډاکټر صاحب او د اسرار پړه کې راشي جوړ څه رالی چې هوا چېرته رالرې کړي د شپې ور ډېر ښه دی ډاکټر صاحب ډېر په ښه دې شعرونو ته اجازت هم راکا ها په دې شعرونو ته اجازت هم راکا ها خدای دې د او صحت خدای په خیر ورسوه ژوند ان شاء الله ملاقات او وکړو انشاءالله بیا لارې وي د ژوندو دي که نه جی پېژنګلو وشوه که او نه جی ان شاء الله او ستا شاعري د دواړو زما ډېره جی مننه جی ځکه چې دی کې د نوي وخت خبرې دي جی او پخوانۍ د ګلو د بلبل جی خبرې نه دي او جی دعاګانې ښه جی د خلکو د زړه خبرې دي زه لاړم